نن په دا ویډیو کې د پانسي ورکولو ټول طریقه او هغه د پانسي ځای زه درښیم چې څوک په زړه کمزوري وي هغه د دا ویډیو نه ګوري، هغه د دا ویډیو واړوي. او د ویډیو جوړولو مقصد مې هم دا دی چې خلک د دې څخه عبرت واخلي. او امید کوم چې دغه ویډیو به تاسو پر مخ باندې درسره خوره کړي چې خلک هم نور دا ویډیو او دا حالات وویني، تر څو چې د ګناه کولو څخه در مخه دغه څه په یاد ولري. دوستانو، دغه د پانسي ګاټ ځای دی. کم وخت چې د مجرم د پانسي سزا وخیږي نو د جیله څخه و دغه کشني کمرو ته دې ته کوم سیلز وایي، په دغه کمرو کې هغه مجرمان دلته وتړل شي. دغه یو کشني کمره د یو نفر دپاره ده. په دا کې انسان پره پرېوتلی هم نشي، پره انسان کې زغېدلی نشي. په دغه کمره کې دومره کشني کمره ده. دا رقم 3-4 سیلز دوی جوړ کړي دي په دغه یو ځای کې. دا د دې نورو جیلیانو څخه دغه قیدي چې کوم وخت سزا یې وخیږي نو دی تقریبا د سهار د 11 بجو سره راوکاږي، د هغه جیله څخه په دې کې به واچي تر دې بل سهار در 4 بجو پورې. نو دلته دی په دا سیل کې او دغه ځای کې برته د ده سره همداسې په دې ځای کې بندي و، دلته نور خوراک نور ښودل کېږي، صرف شیدې ورکوي. همدغه ځای کې د ده سره کوم چې آخري ملاقات د د کورنۍ هغه ملاقات ورکوي. هم پر دغه ځای باندې ډاکټران د ده چیکاپ وکړي. د ده د چیکاپ بعد بل پر دغه ځای باندې د ده کوم وصیتنامه چې لیکل کېږي دغه وصیت دی د هغه ته ولیکي. بیا د هغه څه بعد کې دغه کوم پانسي ګاټ چې تاسو وینئ دغه د پانسي ورکولو تخته ده، نو دغه لوړ کوم سریع سجاد ده په دا ځای کې رسۍ واچي، بیا هغه مجرم په دغه کې ور واچي، په غاړه کې د ده په سر باندې توره تیلي ور واغوندي. بیا جلات ورته ولاړي، دغه کوم انډل چې تاسو وینئ جلات پر دغه ځای ورته ولاړ وي. نو هلته بیا جیلر اشاره ورته وکړي، هغه د ګړي و ټایم ته ګوري. نو هغه ټایم دغه کوم جلاد چې ورته ولاړ وي هغه دغه انډل راکش کړي. نو بیا پر دغه تخته چې کوم قیدي ولاړ وي، کوم مجرم ولاړ وي، هغه لاندې راوځړېږي. اوس درځئ چې دغه لاندې ځای درته ښکاره کړمه، لاندې کیسه دغه کېږي. په دغه لاندې ځای کې کوم وخت دی راځړېږي نو ډاکټر ورته راشوسي، هغه کوم قیدي چې راځړېږي هغه قیدي دلته ګوري. 25 منټه بعد بیا ډاکټر ورته راځړېږي. دوستانو، ډېر د افسوس خبره ده، 25 منټه دلته هغه قیدي راځړېږي. رب العالمین دې زما دښمن هم د دغسې حالاتو څخه وساتي. دوستانو، ډېر سخت حالات دي. تاسو کتلی سئ د دغه پانسي ګاټ صرف په دغه ځای ته وردننه کېده څومره زور غواړي. د دې قیدیانو به پر زړو څه تېرېږي. رب العالمین چې کوم قیدیان په دغه ځای کې ناست وي، الله دې هغه ته عفو وکړي، الله دې معاف کړي او الله دې د دا ځای سره خلاص کړي. ډېر سخت ځای دی. د دې ویډیو د جوړېدو مقصد مې هم دا دی چې مزید کوم څوک په دغسې ګناهو باندې اخته وي، په جرم باندې اخته وي، الله دې هغه ته توفیق ورکړي چې د جرم څخه ځان خلاص کړي. پانسي یو دومره سخت ځای دی، دومره سخت حالات دی. تاسو په دې ویډیو کې کتلی سئ دغه ځای یو خپل خصوصي خوب لري، یو روب لري. نو د دغه امید کوم چې دغه د نن ورځې ویډیو به مو د خوښ وړ ګرځېدلی وي. د راتلونکو ویډیو دپاره زموږ صدیق بلال آفیشل پیج در سره فالو کړئ، ولې زموږ په ویډیو کې د معاشرې دپاره یو پیغام وي. نو امید کوم چې دغه ویډیو به مې د خوښې وړ ګرځېدلی وي.